شروع کوم په نامه د هغه ذات چې د دې ټولې نړۍ څښتن دی. د افغان کلتوري ټولنې د اړخه نننۍ مشاعره راغونډه شوې ده په اسلامیا کالج پوهنتون کې. اسلامیا کالج په حواله که موږ خبرې کوو، مشاعره رانه اوږدېږي ځکه چې یو تاریخي او ثقافتي اداره ده. که په دې ډېرې خبرې هم وشي کمې به وخت مختصر دی. مشاعره راغونډه شوې ده. کله چې موږ یو پروګرام کوو، یو محفل را جوړو، نو هغې نه وړاندې موږ د مسلمانۍ په حیث باندې یا کوم دغه ویلی شو نو هغه د تلاوت قرآن پاک نه کېږي. نو د ټولو خبرو نه وړاندې زه ډېر محترم فضل مولا تورکي صاحب ته خواست کوم چې تلاوت کلام پاک راته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. جزاک الله. دا و ډېر محترم فضل مولا تورکي صاحب. اوس باقاعده د مشاعرې آغاز کوو، خو د هغې دپاره مهمه ده څنګه چې د یو کالو مشر یي دغسې د مشاعرې د محفلونو هم باید موږ مشر وټاکو، ځکه چې د مشر نه بغیر موږ ډېر زیات طب کړي یو. نو د دې مشاعرې چې څوک صدر محفل دی ډېر محترم استاد قاضي حنیف الله حنیف صاحب دی. باوري یم چې تاسو به زما سره تایید کوئ. د دې نه علاوه د دې محفل کې زموږ سره ډېر درانه پښتانه سپېڅلي وتلي مشران دي. ډېر محترم هاشم محمد هاشم غم شریک صاحب او ډېر محترم پروفیسر او زموږ د استادانو استاد انور علي انور صاحب دی. تایید به راسره کوئ امید دی. د روایاتو تر مخه د غزل څه شعرونه او هغې نه پس یو نظم ټوټه ده، بلکې یو نظم دی ورکوټی چې ارمان عنوان دی چې زما د مور خو ارمانونه ډیر دي، زما د مور خو ارمانونه ډیر دي، زما د سر خیر غواړي ژوند مې غواړي. زما د مور خو ارمانونه ډیر دي، زما د سر خیر غواړي ژوند مې غواړي. خو خدایه دغه ارمان زما د مور پوره کړي چې هره ورځ پوهنتون ته ځمه نو زما خواله راشي په سر مې ښکل کې راته داسې وایي خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه. ډېره مننه. هندوستانی مې دې میړه شي، هندوستانی مې دې میړه شي، په پښتنه خاوره دوه ځله کونډه شومه. زه اوس ډېر محترم بصیر ستوري صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل حضور کې را سره مزل وړاندې. تورکي صاحب وایي د زړونو پیوستون ته مې یو تار ساتلی دی، د زړونو پیوستون ته مې یو تار ساتلی دی او د مینې ترنم ته مې سیتار ساتلی دی او دا ستا په غاړه خوند کوي امیل ترې جوړومه، دا ستا په غاړه خوند کوي امیل ترې جوړومه، د سرو غمیو ډک مې ورته هار ساتلی دی او ملګرو په یارانو کې یو یار زړه ته نږدې وي، ملګرو په یارانو کې یو یار زړه ته نږدې وي نو ما هم په زړګي کې داسې یار ساتلی دی. ملګرو په یارانو کې یو یار زړه ته نږدې وي نو ما هم په زړګي کې داسې یار ساتلی دی. همدغه یې فطرت دی، ټک به ورکړي ورنځي به، همدغه یې فطرت دی، ټک به ورکړي ورنځي به، د ستوني کې چې هر چا ځان له مار ساتلی دی. مننه کوم. همدغه یې فطرت دی، ټک به ورکړي ورنځي به، د ستوني کې چې هر چا ځان له مار ساتلی دی او قسم دی
قسم دی خپل رقیب بران خلاص نشي په منډه قسم دی خپل رقیب بران خلاص نشي په منډه ټوپک مې انګریزي ورته تیار ساتلی دی قسم دی خپل رقیب بران خلاص نشي په منډه ټوپک مې انګریزي ورته تیار ساتلی دی او راځه نن مې میلمه شه د سوکړک سبو لپاره راځه نن مې میلمه شه د سوکړک سبو لپاره د یخ سیرو لپاره مې چنار ساتلی دی د یخ سیرو لپاره مې چنار ساتلی دی اشنا هر واده به پوره کوم د زړه په مینه اشنا هر واده به پوره کوم د زړه په مینه خپل ځان مې ورته هر وخت کې بیدار ساتلی دی خپل ځان مې ورته هر وخت کې بیدار ساتلی دی ډېره مننه کوم خدایا کابل داسې آزاد کی خدایا کابل داسې آزاد کی چې هر پښتون ورته پرانستې تڼۍ ځینه دا ډېر محترم ستوری صاحب اوس زه ډېر محترم زموږ وکیل صاحب سرور یوسفزي ته بلنه ورکومه چې زموږ په خدمت کې خپل خوندور غزل شریک کړي سرور یوسفزي ځکه بېواره بې اختیاره یا قربان کومه ځکه بېواره بې اختیاره یا قربان کومه زه چې دیدار په تخیل کې د جانان کومه مننه جی ځکه بېواره بې اختیاره یا قربان کومه زه چې دیدار په تخیل کې د جانان کومه او داسې بېځایه مین شوی یم باور دې وشه داسې بېځایه مین شوی یم باور دې وشه لکه ګرجه کې د جومات په ځای اذان کومه مننه جی او فصل د غم به مې په زړه کې ولې مړاوی شي بیا فصل د غم به مې په زړه کې ولې مړاوی شي بیا چې هر سحر ماښام د اوښکو پې باران کومه ډېره مننه او خلک ډیران په راکړه ورکړه کې هم ګټه وکړي ډاکټر صاحب خلک ډیران په راکړه ورکړه کې هم ګټه وکړي زه په زمرودو په لالونو کې تاوان کوم ډېره مننه او که نن رانغلې خودکشي کوم مننه جي خلک ډیران په راکړه ورکړه کې هم ګټه وکړي زه په زمرودو په لالونو کې تاوان کوم او مننه جي جار شم او که نن رانغلې خودکشي کوم قاتل مې دی ګوري صاحب که نن رانغلې خودکشي کوم قاتل مې تی ځان به مرحوم لیکم د خپل مرګي اعلان کوم ډېره مننه او چې شم تنها نو دومره وژاړم شیوخ کې ختمې چې شم تنها نو دومره وژاړم شیوخ کې ختمې هم د ناکسې بیا نڅا په هر میدان کومه څه به قسمت وي څه د ښکلو تکبر بې روخي څه به قسمت وي څه د ښکلو تکبر بې روخي ورسره یو چم کې سرور ژوند د هجران کوم ډېره زیاته مننه پښتنو جنګونه خوښ دي د پښتنو جنګونه خوښ دي که ډوډۍ نه وي خو ټوپک کور کې ساتي نه دا ډېر محترم سرور یوسفزی صاحب اوس بلنه ورکوم ډېر محترم ډېر پیاوړی ښاغلی امان الله نصرت صاحب ته چې په خپل خوندور کلام باندې وندرځي امان الله نصرت لکه پرخه د هر ګل په شونډو ساسا لکه پرخه د هر ګل په شونډو ساسا یا نسیم شه د غوټۍ په وربل ناسا او که هدف د خپل منزل ته رسیدل وي که هدف د خپل منزل ته رسیدل وي وخت یوندې ای نصرته پاسا ډېره مننه تور ودان نو غزل دی دا یو لنډ غزل مې راواخیست ستوري صاحب نه ویرېدلو مخکې خبره یاده کړه د رڼا او د رنګونو جنازې دي د رڼا او د رنګونو جنازې دي او زمونږ چم کې د ګلونو جنازې دي د رڼا او د رنګونو جنازې دي زمونږ چم کې د ګلونو جنازې دي او وخت بیا چالي ونی دي په دار کړي وخت بیا چالي ونی دي په دار کړي او د شلیدلو ګریوانونو جنازې دي ډېره مننه وخت بیا چالي ونی دي په دار کړي د شلیدلو ګریوانونو جنازې دي او په چینه د ستم اور دی لګېدلی په چینه د ستم اور دی لګېدلی د ګودر د چنارونو جنازې دي او دلته راج د ستمګرو دی دې ښار کې دلته راج د ستمګرو دی دې ښار کې
کور په کور د ارمانونو جنازې دي او غم شریک صاحب او خدای بیا جمعات په وینو باندې رنگ شو خدای بیا جمعات په وینو باندې رنگ شو او خدای بیا د کتابونو جنازې دي او دا نخترې مو چې وزي له هیواده تورکه صاحب دا نخترې مو چې وزي له هیواده دا زمون د ثروتونو جنازې دي ډیره مننه دا کونړ نخترې مې پکې یادې کړې دي دا نخترې مو چې وزي له هیواده دا زمون د ثروتونو جنازې دي او غداران مو خرڅوي مورنۍ خاوره غداران مو خرڅوي مورنۍ خاوره د وطن د پرتمونو جنازې دي او مقصد چې بیا قلم په وینو باندې سور کړل چای بیا قلم په وینو باندې سور کړل د نصرت د غزل زما باغچې وطنه زما باغچې وطنه ستا د باغونو له بارودو بوی راځي نه دا ډېر محترم امان الله نصرت صاحب اوس د اردو ژبې اردو پښتو خویندې دي نو غواړم چې تاسو باندې اردو هم یو خوندور غزل واورم ما د ډېر محترم نذیر सागर साहब इस इश्क के मैदान में क्या गर्द उड़ाऊं मैदान में क्या गर्द उड़ाऊं जब वुसअत सहरा मेरी रफ्तार से कम है इस इश्क के मैदान में क्या गर्द उड़ाऊं जब वुसअत सहरा मेरी रफ्तार से कम है रो लूं तो ज़राफ़त पे मेरी हर्फ ना आ जाए रो लूं तो ज़राफ़त पे मेरी हर्फ ना आ जाए ये दुख जो मिला है मेरे मायार से कम है ستا به زما نه ګیله کیږي زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه دا ډېر محترم نذیر सागर صاحب اوس ډېر محترم احمد شاه خو تقدیر صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل خوندور غزل مو ولمانځي دا چې په جنگ او په داوو کې بوخت یو دا چې په جنگ او په داوو کې بوخت یو موږ د دنیا په تماشو کې بوخت یو مننه دا چې په جنگ او په داوو کې بوخت یو موږ د دنیا په تماشو کې بوخت یو په لور او خور به څنګه وکړو تعلیم موږ لا په تیرو زمانو کې بوخت یو مننه او د بیت نیکه لهجه چې نه کوو موږ د نوي دور په پښتو کې بوخت یو مننه او موږ همیشه یو بل تسبق کتلی چې د پردو په مشورو کې بوخت یو مننه او لکه نړۍ چې پرمختګ نشو کړای موږ د غفلت په دایرو کې بوخت یو او په ډیران زکه اوس هم مړی کوو چې آشنا موږ په پیغورو کې بوخت یو او خلق لیکل کړي کتابونه لولي قاضي صاحب خلق لیکل کړي کتابونه لولي موږ لا آشنا په رواجو کې بوخت یو او بس د جهان سره مفرق دا دی هغوی کړي علم موږ جنګو کې بوخت یو مننه او په کومه خوله درته غزل ووایم موږ و تغذیه جنازو کې بوخت یو پښمني ورونه بل شول څانګه د یار لډړې زلفې خلاصوي نه دا ډېر محترم احمد شاه هوتکزی صاحب اوس ډېر محترم فضل مولا تورکی صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل زرین کلام باندې مو ولمانځي په جهان کې आवाज ستا د جمال شوا هر خوا ته आवाज ستا د کمال شوا کامل رب په خپل کمال یې پیدا کړی
هر زړه کې تلوسه ستا د وصال شوه چې سترګې پټې چې سترګې پټې کړمه ستا په کور کې ځان ګورم چې سترګې پټې کړمه ستا په کور کې ځان ګورم دې عجیبه غوندې جهان کې بل جهان ګورم دې عجیبه غوندې جهان کې بل جهان ګورم شپږ جهتونه آینې غوندې ځلیږي راته شپږ جهتونه آینې غوندې ځلیږي راته په هر یو ښکل کې تصویر د خپل جانان ګورم په هر یو ښکل کې تصویر د خپل جانان ګورم دې عجیبه غوندې جهان کې بل جهان ګورم ته د سوات نه یې دروغ وایې ته د سوات نه یې دروغ وایې نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه اوس د سوات د سیمې ډېر محترم ډاکټر انور علي صاحب او دا پر مهال د اسلامیه کالج کې د اردو څانګې استاد دی زموږ محترم دی هغوی له بلنه ورکوم چې په خپل شیرین زرین کلام منمول مانځي ډېر محترم انور علي انور صاحب حنیف قیس صاحب ځمکه ده او په هغې کې دا غزل د سوات منګه جو لفظ استعمالو نو هغې د جو دا لفظ استعمال کړی و ځمکه زما ډېره خوښه شوه نو ما پکې هم غزل ولیکه تاسو په خدمت کې وړاندې کوم مطلب ده نصرت صاحب ستا په تورو زلفو کې مې شپه ده جوزه ښه ده نو ستا په تورو زلفو کې مې شپه ده جوزه ښه ده نو دا چې ټوله لار تیاره تیاره ده جوزه ښه ده نو دا چې ټوله لار تیاره تیاره ده جوزه ښه ده نو او ستا لاس کې جامونه وي شراب وي پیمانې وي بس ستا لاس کې جامونه وي شراب وي پیمانې وي بس لاس کې چې زما ماته کاسه ده جوزه ښه ده نو لاس کې چې زما ماته کاسه ده جوزه ښه ده نو او زلفې دې په مخ باندې خوري شي او راټولي شي زلفې دې په مخ باندې خوري شي او راټولي شي یو خواته ماښام بل خوا غرمه ده جوزه ښه ده نو یو خواته ماښام بل خوا غرمه ده جوزه ښه ده نو او زه وایم ښار کې مې لیدلی ته نه منې زه وایم ښار کې مې لیدلی ته نه منې دا چې مې غلطه اندازه ده جوزه ښه ده نو دا چې مې غلطه اندازه ده جوزه ښه ده نو او بیا اخر ترخی خبرې ته په څه کوي بیا اخر ترخی خبرې ته په څه کوي خوله دې د ګبین نه هم خوږه ده جوزه ښه ده نو خوله دې د ګبین نه هم خوږه ده جوزه ښه ده نو او چم کې دې مننه سر چم کې دی اوس هر سړی زما رقیب جوړ شوی دی چم کې دی اوس هر سړی زما رقیب جوړ شوی دی ستا خندا د مینې سرچینه ده جوزه ښه ده نو ستا خندا د مینې سرچینه ده جوزه ښه ده نو او ماته دې زما د زړه داغونه راپیرزو نه کړل ماته دې زما د زړه داغونه راپیرزو نه کړل ستا سره په لاس کې آینه ده جوزه ښه ده نو ستا سره په لاس کې آینه ده جوزه ښه ده نو او ټول خلک زما په محبت پورې خندا کوي ټول خلک زما په محبت پورې خندا کوي دا د ستمګرو خاریه ده جوزه ښه ده نو او ما وی ستا محفل کې به سازونه وي سندري وي ما وی ستا محفل کې به سازونه وي سندري وي
دلته چې سړه د ژوند نغمه ده جوزه ښه ده نو ما وی نصرت صاحب ما وی ستا محفل کې به سازونه وي سندرې وي ما وی ستا محفل کې به سازونه وي سندرې وي دلته چې سړه د ژوند نغمه ده جوزه ښه ده نو او ما خو همیشه د خیر سوالونه رب نه کړي وو ما خو همیشه د خیر سوالونه رب نه کړي دي اوس چې زندگی د اور لمبه ده جوزه ښه ده نو اوس چې زندگی د اور لمبه ده جوزه ښه ده مننه ښځه په هر سړي کونډېږي ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه دی چې په خاوره کونډه شي ده اوس یو داسې شخصیت لا بلنه ورکومه چې د هغوی په حواله زه څه خبرې کوم یا د هغوی پیژنګلو کوم نو کیدای شي چې زه ستاسو وخت والم یو داسې نوم چې هغه هېڅ قسمه د پیژنګلو محتاج نه دی ډېر محترم او ډېر ښاغلی په مشرانو کې راځي زمونږ محمد هاشم غم شریک صاحب له بلنه ورکومه چې په خپل زرین شیرین کلام باندې ونمانځي زړه مې په مینه کې زخمي کباب کباب ښه دی زړه مې په مینه کې زخمي کباب کباب ښه دی مینه ژوندون دی او د مینې هر یو باب ښه دی او ما د اشنا د محبت خواږه خواږه لیدلي ما د اشنا د محبت خواږه خواږه لیدلي په دې سودا کې که عذاب وي که ثواب ښه دی قاضي صاحب چې بند په بند یې راته زړه پکې تړلی اوسي چې بند په بند یې راته زړه پکې تړلی اوسي ما ته خو ستا دا د اوږدو زلفو تناب ښه دی او ستوری صاحب زما جانان خو یو په سله پیرزو ما باندې کړي زما جانان خو یو په سله پیرزو ما باندې کړي ویاړم به ځکه چې ما کړی انتخاب ښه دی او چې حساب نه وي منځ کې یاره دوستی هم نه کېږي چې حساب نه وي منځ کې یاره دوستی هم نه کېږي زما او ستا په منځ کې زما او ستا په منځ کې بېشکه چې حساب ښه دی او زمونږ حجرو کې د فرهنګ د تقاضو په حساب زمونږ حجرو کې د فرهنګ د تقاضو په حساب بس د منګي سره ستار او هم رباب ښه دی او تورکی صاحب ګرانې چې ته پې خوشحالېږي هېڅ پروا نه کوي ګرانې چې ته پې خوشحالېږي هېڅ پروا نه کوي په مخ زما روان د سرو اوښکو سیلاب ښه دی او همدرد صاحب بې پته ژوند ځنې د مرګ خبره غوره ګڼم بې پته ژوند ځنې د مرګ خبره غوره ګڼم خبره دا ده چې عزت نه وي خبره دا ده چې عزت ښه دی او آب ښه دی او تقدیر صاحب د یار د مینې لیونو ته سرلوړي ښکاري د یار د مینې لیونو ته سرلوړي ښکاري زړه ژړېدلی پریشان خانه خراب ښه دی او د یار د مینې لیونو ته سرلوړي ښکاري زړه ژړېدلی پریشان خانه خراب ښه دی که میارګه او بارګه نشته قناعت لرم تورکی صاحب که میارګه او بارګه نشته قناعت لرم په یوه لاس کې مې قلم بلکې کتاب ښه دی او د وخت حجاب دی او خوندونه پکې هم پټ دي د وخت حجاب دی او خوندونه پکې هم پټ دي د بېدردۍ او بېکارۍ نه اجتناب ښه دی نو نصرت صاحب اخرنی شعر دی چې د کبرجنو واکدارانو چې تخته چپه شي د کبرجنو واکدارانو چې تخته چپه شي ای غم شریکه ولس پوه کړه انقلاب ښه دی ای غم شریکه ولس پوه کړه انقلاب ښه دی مننه ځان یې زړو جامو کې جوړ کو ځان یې زړو جامو کې جوړ کو لکه پوران کلي کې باغ د ګلو مینا اوس یو داسې مستند
شخصیت او د دې محفل صدر محفل او د دې نه علاوه هغه نوم له بلنه ورکوم څوک چې د پښتو ژبې د ودې دپاره ډېرې لوږې تندې تېروي. ډېر محترم قاضي حنیف الله حنیف صاحب ته چې صدر محفل هم دی خواست ورته کوو غوښتنه دې کوو چې په خپل شیرین او زرین کلام باندې ونمنځي. ډېر محترم حنیف الله حنیف صاحب. ځواني د حیا سره رنګینه غوندې ښکاري، ځواني د حیا سره رنګینه غوندې ښکاري، خندا یې د سرو شونډو ګلورینه غوندې ښکاري. ډېره مننه. خوري وري زلفې بې سینګاره د راغلې، خوري وري زلفې بې سینګاره د راغلې، والله چې نن رښتیا ډېره حسینه غوندې ښکاري. ډېره مننه. بل شعر دی خبرې د نیغې خو نظر یې ټیټ نیولی، خبرې د نیغې خو نظر یې ټیټ نیولی، ښکارېږي پښتنه ده خو نیازبینه غوندې ښکاري. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. خبرې د نیغې خو نظر یې ټیټ نیولی، خبرې د نیغې خو نظر یې ټیټ نیولی، ښکارېږي پښتنه ده خو نیازبینه غوندې ښکاري. ډېره مهرباني جي. او چې مخې بل خوا تو کړل نو اور په ما بل کو، ستوري صاحب چې مخې بل خوا تو کړل نو اور په ما بل کو، سپرلی د ښایست اورورینه غوندې ښکاري. بل شعر دی په تورو تورو سترګو کې کوي سپینې خبرې، نصرت صاحب په تورو تورو سترګو کې کوي سپینې خبرې، په دې ټګه دنیا کې څه رښتینه غوندې ښکاري. زما په هر ساه کې د لونګو خوشبوی ده، زما په هر ساه کې د لونګو خوشبوی ده، زړګیه نن خو ډېره لونګینه غوندې ښکاري. ډېره مننه، ډېره مهرباني. هېڅوک چا سره نه پالي رشتې د محبت، هېڅوک چا سره نه پالي رشتې د محبت، اوس وینه د زړګو ملګرو سپینه غوندې ښکاري. او انور صاحب مقطع ده حنیفه تل په خوله راته اظهار که د نفرت کی، حنیفه تل په خوله راته اظهار که د نفرت کی، په سترګو کې ټوله مینه مینه غوندې ښکاري. زما د څه وکړه چې لاړې، زما د څه وکړه چې لاړې، ځان دې په خپله بېدیده نه کوم ینه. د روایاتو خلاف کار به وکړو، د روایاتو نه به بغاوت وکړو، د صدر صاحب نه پس په یو سړی راوغواړو. ډېر محترم یاسر علم صاحب ته خواست کوو چې څه شعرونه را سره په انتخاب کې شریک کړي. زه به تاسو سره غني خان یو شعر ویم. راشه چې اوچ غرونه سره شي سور بهار راشي، لکه نسیم د زړګي باغ ته نوم د یار راشي، په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي، لکه د مړي په کور سره ډولې شړنګار راشي. درمندو دا و نننی محفل د مشاعرې چې په اسلامیه کالج پوهنتون کې د ګلونو د میلې په هکله د افغان کلتوري ټولنې لخوا راجوړ شوی و. باوري یم، هیله من یم چې تاسو به له دغې نه خوندونه اخیستي. نو دوی الله پامان.